چې دا غزوه موطا په اتم کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې شوې ده او غزوه موطا ورته ولې وایي دا موطا دغلته کې په شام کې د یوې علاقې د یو ځای نوم و مقام بلقا کې یو ځای و هغې ته به موطا وي نو ځکه ورته غزوه موطا ویلی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام بادشاهانو ته د دین اسلام دعوت ورکول شروع کړو خطونه به سفیرانو له ورکول یو بادشاه ته به د دین اسلام دعوت ورکو نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې علاقې چې کوم بادشاه و هغه ته د دین اسلام د پاره د دعوت ورکول د پاره خپل سفیر ته خط ورکړ چې دا هغه ته ورسوه نو د دې علاقې د بادشاه چې کوم گورنر و داغه نوم شرجیل و دې شرجیل دغه سفیر شهید کو السفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام دغه خط ورکړ چې دا ته وسه نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چې د سفیر ته خو تر نه پورې چا سویلی نه دي د دې نه بعد خو د سفیرانو دا ژوند په خطر کې شي خلک به یو بل ته دعوت هم نشي ورکولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو ویلا شي د علاقې ته او د موطا په طرف باندې روان کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 3000 کسانو امیر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مقرر کو او بیا یې فرمایلی کو زید چرته شهید شو نو بیا به جعفر بن ابي طالب د دې لښکر امیر وي او کو چرته جعفر هم شهید شو نو بیا به عبد الله بن رواحه د دې لښکر امیر وي دې وجه دې غزا ته غزوه جيش الامراء هم ویل شي غزوه جيش الامراء ځکه په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې امیران مقرر کړو وی اول به زید بن حارثه امیر کو دې شهید شو دنه ورسره جعفر امیر وي کو دې شهید شو دنه ورسره عبد الله بن رواحه امیر وي کو دې شهید شو د مسلمانانو په خپل خو غزا امیر مقرر کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره روان شو او سپینه جنډه راواغسته او زید بن حارثه له ورکړه وی دا جنډه بستا سره دا ستاسو جنډه ده سپینه جنډه ځان سره واخلې دا امن جنډه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لومبه هغه علاقې ته هغه ځای ته ورشه په کم ځای کې چې زموږ صحابي شهید کړي زموږ سفیر شهید کړي حارث ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کم ځای کې شهید کړي هغه ځای ته لومبه لاړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی اول بدی خلق له د اسلام دعوت ورکړي اول به ټول جنگ سره مکوي وای ورته موږ راغلی او موږ تاسو د اسلام دعوت درکو تاسو زموږ صحابي شهید کړي هم موږ ته بیا موږ مسلمانان شي کو اسلام وروړو فبها اسوه تم وای او کو اسلام ایران وروړو بیا د الله نه امداد غواړو جهاد شروع کوي بیا سره جهاد شروع کوي او نبی رسول الله د صحابه کرامو سره په خپل روان دي د سنیه الوداع مقام پورې ورسېدو دې لکه سره په خپل روان دي الته چې ورسېدل صحابه کرامو ته ویل لګي سار شي زه څو خبرې کول غواړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاسدو خطبه ویله او بیان شروع کو وی زه تاسو ته چې د الله نه ویریږئ زي غزاله زي خو ګوره تقوا فرې نه دی فرزګاری فرې نه دی د الله نه یره کوي او د خپل ملګرو خیال ساتي د خپل ملګری خبرګيري اخلي او د الله په لار کې جهاد کوي ګوره د بل خبرې د پاره نه جهاد لزي خو صرف نیت په اعلی کلمت الله وي چې د الله کلمه اوچته شي او نبی رسول الله صلی الله فرمایل وی خیانت او دوکه بنه کوي او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی واړو ماشومان خزي او بوډاګان دا بنه قتلوي د درې قسم خلکو ته بسنه وایي بچو ته بسنه وایي زنانو ته بسنه وایي او بوډاګانو ته بسنه وایي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام رخصت کړ دغه ځنه وزید تاسو غزاله چې کله غزاله روانېدل عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی په جړا شو په جړا شو خلک حیران شو چې دی ولي جاړي عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی فرمایل اما والله ما بي حب الدنيا قسم په الله زما د دنیا سره مینه نشته چې دنیا د مینې د وجه جاړم تاسو به عبد الله بن رواحه چې په دنیا پسې جاړي جنگ روان دي نه زما دنیا پسې نه جاړم خو ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آیت مبارکه ورته دي چې و ان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا چې جهنم باندې به هر انسان تیریږي هر انسان په جهنم تیریږي خو مسلمانان به پارځي تیر بشي جنت ته ورشه کفار به پکې پاتې شي ما ته پته نشته دي چې جهنم ته ور داخل شم چې وزم به بیا څنګه په جهنم ملار دا جنت ته بزم خو نه پوهیږم چې جهنم ته داخل شم چې وزم به بیا څنګه په دې خبره باندې جاړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو نه رخصت شو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ روان شو او صحابه کرامو سره روان دي عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ ورته اشعار وای خلک ورته وی کنه عبد الله بن رواحه الله دې په خیر او عافیت باندې واپس راولنو الله دې روح جوړ راولا عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی اشعار شروع کو تاسو ما ته وای چې الله دې روح جوړ راولا او زه الله نه دعا کوم چې الله ما ته مغفرت نصیب کا او الله په دې جنگ کې په ما داسې زخم اولګو چې هغه زګونه کوي دا کم ځنه چې ډیر وینه بهیږي دا وینه داسې زګوي کنه زه خو د الله نه دا دعا غواړم چې الله مال په دې جنگ کې داسې زخم راکړي چې دا وینه په زګونه وکړي زګونه او الله مال ته شهید کی زما د واپسې دعا تاسو مکوئ بهرحال صحابه کرام سره روان دي عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار وی چې کله شرجیل ته پته ولګېدله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام را روان دي د علاقې ته نو د 1 لاکھ فوج تیار کو
1 लाख، یو طرف ته سودی 3000 بل طرف ته سودی 1 लाख فوج تیا کو د اسلحې نه ډک. هرقل بادشاہ ته خبر ولې کوي ما د نور فوج پکار دی نو لاک فوج لګره ولې د دې طرف نه 3000 صحابه کرام د هغه طرف نه 2 लाख فوج هغه بالکل د اسلحې نه ډک دا مخې له وروتل چې صحابه کرام د غزې ته ورسېدل او فتح ورته ولګېده چې شرجیل زمون خلاف 2 लाख فوج مخې ته ودرولې دي. نو مشوره وکړه وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر لګو. بیا نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته خو نه وي خبر ورته لګو چې د الله پاک پیغمبر موږ له 2 लाख فوج مقابله راوته دي او هم د اسلحې نه ډک دي. موږ صرف 3000 کسان یو سو کو جهاد کو واپس درشو کو جهاد کو. عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی بالکل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته موږ خبر نه ورکو وی ولي وی قسم په الله دا هغه شی چې د کوم شي تاسو انتظار کو هغه خبره ده تاسو به شهادت تمنا نه غوښته نو شهادت خو مخه ته موجود ده کنه ولي په شاکی کو نبی رسول الله خبر لګو نه بالکل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر نه لګو. وی موږ ته دوه خوشالي به ضرور په دې دوه خوشالو کې یو میلاوي په دوه خوشالو کې موږ ته خوشالي ضرور ده یا به غازیان جوړ شو یا به شهیدان شو. دوه خوشالي دي کنه یا به غازیان جوړیږو یا به شهیدان جوړیږو او موږ د دې دوه تمنا کو. نبی رسول الله سره خبر لګو چې موږ jihad وکړو نه کو. ټول صحابه کرام بس خبر هم دغه کنه موږ شهادت د الله غواړو نو چې شهادت غواړو بیا جنگ ولې نه کو. بهر حال 3000 لخر دا مخامخ شو د 2 लाख کسانو سره. دا د اسلام زور په هغه زمانه کې 3000 کسان مخامخ شو د 2 लाख کفارو سره او جنگ شروع شو. جنډه د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ سره هغه شهید شو چې جنډه ورته ودا جعفر رضی الله تعالی عنہ جنډه تلاش کو. دا جنډه جعفر رضی الله تعالی عنہ راوغسته او جعفر رضی الله تعالی عنہ د کفارو منځ ته ورودانګل جنگ کوي jihad کوي حتی در دې پورې چې اسی زخمی شو نور زما اسمه کې تنشي د اس نه راکوش چې راکوش نو تر راوغسته استخفي پیواله خپل ورلا کټ کړی تخفي ولې اصله کټ کولې اخفي ورلا زګه کټ کولې زه خو اسی شهید کېږم خو چې دا اسمه د دوی په کار قرآن شي کنه اس په زمای د مسلمانانو اس او د کوپاو بلاس کې ورشي د مسلمانانو خلاف به بیا جنگ شروع کی نو هغه اصله خپل ولې چې د مسلمانانو خلاف نه استعمالي هغه د سوی کټ کړی او مخې ته وروته او اشعار شروع کړو. زه خو هغه جنت لراتون کې چې د کوم جنت ما تمنا کوله زما جنت ډیر نږدې نه ما او جنگ شروع کو نو په کوم لاس کې چې جنډه نیولې وکنه هغه لاس یو کافر په تور وو نظر بدل لاس کې جنډه ونی وزمه کې ته پرې نه خودله زمکه ته جنډه پرې نه خودا نو بل کافر هغه د بل لاس ولو چې ویلو نو دواړه لاسونه نه خو داسې صرف موټي پاتې شو کنه څنګه پاتې نو دا جنډه صرف پسینې پورې ډایرکټ دیسي ونیو منګوري کټ شوی جنډه ډایرکټ پسینې پورې ونیو چې پسینې پورې بل کافر په گزارو کو چې وې کو شهید کو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ منډه جنډه کې راوغسته جنډه کې راوغسته عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ جعفر رضی الله تعالی عنہ تو کنه نو حدیث مبارک کې راځي وې د لاش چې وکته شو کنه نو لسکم سل زخمونه پیو او دا لسکم سل زخم چې د ټول پسینه خوړ دی په شای یو زخم نه د ټول د مخې طرف نه خوړ دی ټول زخمونه مخ نه خوړ دی. عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنگ تلاش کو او جنگ شروع کو چې څنګه روان شو کنه د ترز ویل ورغه داسې دا سره پټیو د وخت په لاس کې هغه ترز ویل ورکو امیر صاحب امیر محترم ډیره فاقدر باندې تیر شوی دا اوس مخ کې کفارو ته روانه په دې اړو کې باندې لګه خلو چې د ګیټ د تسلام شي چې لک طاقت درته راشي. عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا وخت په داسې واسطو چې داسې څنګه خلې پکې داسې وای چوپو ډاری کې ورتاو کو ښه زه به د وخت پټې خورم بل مسلمانانو باندې تکلیف جوړ دی زه به د وخت پټې خورم هغه ورتاو کو مخې ته شو گزار په کافرو په دې زخمی کو. عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ زخمی شو چې دې زخمی شو کنه نو دې لک خپنی ولې شو داسې انسان دی کنه لک تردد خو راشي کنه چې مخکې اوس ورشم په ورنه شمه دې لک خپنی ولې شو چې خپنی ولې شو د خپل نفس ته ویل اے نفسا ته ما د جنت نو ورستو کوي ته ما د جهاد نو ورستو کوي نه دارک ورمخ شو او ورمخ شو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنگ شروع په حتی در دې پر عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ شهید شو. انت صحابه ورمنډه کلاغه جنډه راوغسته چغه راوغسته आवाज وکړو وې مسلمانانو جنډه کومه راغسته خو ځان لزر امیر مقرر کړي دا جنډه ورل ورکما امیر زر ځان مقرر کړي نبی اسلام فرمایلی او عبد الله بن رواحه چې به ځان امیر مقرر کړي جنډه ما راغسته امیر ځان مقرر کړي هغه ورته زموږ طرف ته امیر بس جنډه راغسته امیر هغه زره دې طاقت نه لرم زنه شم کولای هغه دا جنډه زر راوغسته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورکړه خالد بن ولید په لاس کې ورکړه وتر جنگ ماهر ډیر زیات دا جنډه ته سمبالول شي. خالد بن ولید رضی الله جنډه واغسته خو عزت نشم کولای ټول مسلمانانو اے خالد بن ولید زمون امیر ته دلته نبی رسول الله والسلام منبر وروخته چې منبر ته څنګه اوخت کنه الله تبارک وتعالى فردی لري کړه هغه غزا میدان ته الله تبارک وتعالى مخه ته کو داسي نبی رسول الله والسلام فرمایل زید بن حارثه جنډه واغسته خو شهید کړه دا هغه نبی رسول الله هغه صحابي چې نبی رسول الله په بجیتوب نیول کنه خالد بن زید ابن محمد وی بیا هغه من را له زید بن حارثه شو نبی رسول الله ډیر زیات مینو زید بن حارثه را له شهید کو وی جعفر راغه ته جنډه واغسته خو جعفر را له شهید کو وی جعفر چې دی وی الله ولا وزر ورکړه په جنت کې د فرشتو سره الوزي
تیار په جعفر تیار ته نه الزي ځکه دواړه منګولې کټ شي کنه دا په بدل کې الله دوه وزر ورکړي د فرشتو سره په جنت کې روان دی الزي عبد الله ابن رواحه جندر واغسته عبد الله ابن رواحه عالم شهید کو چې کنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کنه جعفر او زید ابن حارثه جنت تلار جعفر تیارم جنت تلار زید ابن حارثه جندر واغسته او هغه شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم نغلی شو لګل شو داسې صحابه کرام سره فکر پیدا شو چې د نبی اسلام په دوه صحابه کرام متعلق فرمایي چې جنت تلا خدای بلال رواحه رضی الله عنه متعلق ویل چې جنت تلا غل شو ورته هغه څه غلطي شوې ده کو څه غلطي دي شوې ده کو نبی اسلام چې داسې سر اوچت کو دستر غنه وخت کې بيدي په جنت کې په تخت باندې ناشته په تخت ډکیږي تخت لکیږي د سرو زرو په تختونو درې والا کې ناستل خو د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه تخت لکیږي صحابه کرام ته تاسو کو د الله پاک پیغمبر د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه د تخت لکیږي ولي نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا په ځمکه لک تردد راغی ځکه چې د خپنیول شو چې مخکې لاړ شم کولاړو نشم د هغه وجه نه دا هغه تخت پس شو پړه کې دو شو دا سکیږي ښا کله نه کله د عمل د تردد ځکه چې الله ته څومره نږدې کنه الله تبارک وتعالى دومره په معمولی خبر باندې دا سکیږي خفکیږي نو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنهم جنت تلاړو خو دا هغه تخت لګو رکیږي دا معمولی تردد د وجه نه داسې وشو محمود غزنوی چې کله هندستان فتح کنه د هندستان فتح کو نو الته چې کوم غټ منظر هغه تدن شټول بوتان مات محمود غزنوی دا په بوت شکن باندې مشهور کنه ټول بوتان ماتو نو چې کله غټ بوتي ماتو کنه دا غي ټول منجوران ورته راټول شو ته جړه پریاد شو ته دا بوت عالم ماتوا ته چې څومره مال غواړي هغه موږ درکو خدا بوتو نه ماتوا وی دا څومره دا غټ بوت چې کنه د اوتله د مقدار در موږ زر درکو سر زر درکو د وزن مطابق موږ سر زر درکو خو دې ماتوا نو محمود غزنوی د خپل شورا کسانو سره مشوره وکړه هغه ورته امیر المؤمنین دې څه ماته یو بوت ته پری دا وای سره ماتای نو د دې مطابق چې موږ تسره ملو شي په خپل لخر به خرج کو ډیر مالدار شو ډیر اصلاحي بکوا نو بوت سره ماتو پدې کې یو کسو دا هغه ورته دا وویل مسعود غازی نو مسعود غازی هغه ورته وی محمود غزنوی تر اوسه پرې بوت شکن وګوره او کوسره زر دې په واغستو نو بیا به بوت فروش شي بیا بوت فروش بوت شکن بنای محمود غزنوی کله خبر دې ټیک وکړه خو غرمه ټیم سترګې ورلې چې سترګې ورلې وس خو بینی محمود غزنوی خو بینی وې زمړی ما نو جنت ته روان یم نو چې جنت ته روان یم څه فرشتي را لې زید لاسه اونې ما نو جهنم ته روان کړم دا نو فرشتي ورته و چې ولې د جهنم ته زموږ نبی آی هغه ته دا بوت فروش ته بوتان به خرڅولو دا بوت فروش ته موږ جهنم ته ځکه لیږو دا نور ته نه دا بوت شکن دا بوتان مات کړی اوس د فرشتو په صدا جګړه ده یو د بوتان خرڅ کړی دی موږ جهنم ته بیاو هغه نور فرشتي نه د بوتان مات کړی موږ چرته بیاو جنت ته بیاو د محمود غزنوی چې ستنګ سترګې وګړي دي کنه وینا نه خو کوم کوئی دا غړ بوت مات دا غړ بوت مات کړي دا خو زما په ځل کې صرف معمولی کوم خبر رااله چې پرې به د مادي را پیسې راکړي دا غي د وجه جهنم ته روان شوم ګوره معمولی تردد د وجه الله ورله تنبیه ورکو معمولی تردد د وجه نو دا مات کړي نو چې څنګه غړ بوت مات کو کنه هغه د ټول د جواهرات ورکو هغه بوت د جواهرات ورکو هغه چې ورسره سره ورکو دا غي دچن په دچن دی پایبوت کې دنه پراتو قیمتي سيزونه پراتو هغه ورته یو ګوره الله تبارک وتعالى بوت فروشم نکړم بوت شکنیم کړم او هغه مال راتم د غازیانو د پاره میلاو شو نو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه تخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي داسې اوله کېدو ولې ولا کېدو ځکه هغه کې معمولی غون تسر راغلی و تردد راغی چې مخکې لاړ شم مخکې لاړ شم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو یو ستوره چې دنه هغه د الله توري په لاس ورله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو ستوره د عبد الله بن رواحه نه چا واغستا د الله توري لاس ورله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خالد بن ولید چې هغه تور واغستا او دا د الله توره ده خالد بن ولید سره د الله توره ده دعا وغوښته اللهم انه سيف من سيوفك الله خالد بن ولید خو ستاسو د تورونه یو توره ده خالد بن ولید ستاسو تورونه سره هغه ته د سيف الله لقب میلاو شوی دی خالد بن ولید ته دا ورته په غزوه موتا کې میلاو شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یا اللهم انه سيف من سيوفك الله دا استاد تورونه یو تور د نو ته مدد وکړه ته مدد وکړه دا دعا وغوښته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلاس کې تقریبا و توري مات شو او اتم تور چې بیا د یمنی تور واغی لاس تکړه کنه چې لاس تکړه نو 2 لک لخرې په تیخته کو ځکه یو ورځ جنگ وکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې یو ورځ جنگ وکړو کنه چې سبا شو د لخر ترتیب بدل کو مخکې چې کم کسانو هغه شاته راوړل شاته چې کم کسانو هغه مخکې کړو دا ولې دا چلو کو ځکه چې د مخونه ناشنا کول هغه ته چې کفارو ته نه مخونه سبا مخامخ شو نو هغه د مسلمانانو د امداد لپاره خلک راورسید د مسلمانانو د امداد لپاره خلک راورسید هغه 2 لک لخر سکو پس پاکو وایزغلو دا یو غزا وا د په تاریخ د اسلام کې ډېر واجبه غزا راغلی ده چې 3000 کسانو 2 لک کسان زغلولې دي او مال غنیمت تیر راولې دي 3000 کسانو 2 لک کسانو ته پسپای ورکړه هغه په تخت باندې مجبور کړی دي دا ولي دا څه وجوه دا کم طاقت په هغه کې دنه چې هغه دومره بهادر وو
طاقت صرف او صرف دا چې دا عقیده مضبوطه وه. موږ وایو کنه جنت شته جهنم شته، خو دا خبره د کوم ځای پورې ده؟ د ژبې د سره پورې. د کوم ځای پورې ده؟ د ژبې د سره پورې. دا صرف په ژبه موږ وایو جنت شته او جهنم شته، دې خبرې دننه ځای نه دی نیولی. خو چېرته دې دننه ځای ونیو نو بیا د مسلمان نه بهادر انسان په مخ د ځمکه نشته دی. هغې ته پته وه چې موږ دلته کې دا مرګ نه دی، دا زموږ همیشه ژوند دی. دلته کې په دنیا کې مړه کېدل دا همیشه ژوند لتلی دي، دا د الله نعمتونه لتلی دي. د دې ځای نه واپس کېدل همیشه عذاب لتلی دي. د هغې د عقیده جوړه وه. نن مسلمان وایي جنت شته جهنم شته، خو دا صرف په ژبه باندې وایي، په کردار او په عمل کې ورله هېڅ شی نشته دی، هېڅ شی نشته دی. زه تاسو ته خبره کومه، یوه کنده ده ټیک شو او اور پکې بلیږي کنه، او تا ته یو سړی وایي چې 10,000 روپۍ راکړه نو د دې اور نه بچ کېږي، ته نه ورته وم د دې ورته 10,000 10 لکه ولا خو دې ورته مامه ولا داسې ده که نه ده؟ ٹھیک شو. اوس مونږ فرض دی کنه دی، دا خو راته پته چې مونږ پرې خو ځای حکم نه دی جهنم دی کنه، جهنم دی کنه. هر یو سړی پوه دی چې مونږ پرې خودل ګناه کبیره ده او دې سره سړی الله دې نه کړي، خو الله رحم دی، خو مونږ نه قضا کړی مونږ جهنم ته ځي. یو د الله قانون دی، یو د الله رحم دی. ٹھیک شو. نو دته وایي مونږ ټایم دی او کو دې نه کو جهنم ته ورځيږي، دا مونږ پروا شته نه ولا قضا دې څه خبره ده. نو دا اسی صرف د جری خبرې دي کنه دي خبرې کو ته پته چې دا مونږ قضا کول اور ته وردانګل دې قضا کړو، دا ته پته چې حرام دی ګېډې ته اچول اور د جهنم اچول دی ګېډې ته دا حرام خو نه دی وا. کو دا ته پته چې دا پردې پوله ومه دا په ورځ د قیامت زما په دې غاړه کې د ومه زمکه پورې پرته دا به انتظار د چاغسته و. خدا صرف د جبي خبرې دي، په ځل کې ځای نه دی نیولې، په ځل کې ځای نه دی نیولې. اصل خبره دا ده چې صحابه کرام چې 3,200 لکو ته شکست ورکړي دا غي ایمانونه مضبوطو، زمون ایمانونه کمزوري دي. د دې وجه نه اوس د مسلمان سره او د کافر ډنډه ده. په هغه وخت کې به دوه خبرې وي، ایمان راوړه یا جهاد ته تیار شه. دوه خبرې وي، ایمان راوړي مسلمانېږي، کو مسلمان شي بس محفوظي، ایمان راوړي جهاد ته تیارېږه. اوس موږ کافرو ته سوایو، تاسو راته سم وایي بره موږ سوایو نه، خو تاسو موږ پرېږدوئ. دا ورته وایو که نه وایو؟ دا ورته وایو که نه؟ فلسطین کې ورته سوال مینت نه کوو، دا کومه خو چې هغه سره دا ستاسو شو، خو دې نور مسلمانانو ته سم وایو، نو داسې ورته وایو که نه وایو؟ داسې ورته وایو. وجه څه ده؟ ولې دې حد ته رسېدلي یو؟ صرف ایمان اسلام تر ژبې پورې پاتې شوی، یقین په الله وکړه. داسې خلک مې پکې لیدلی دی، ما ته ټلیفون کېږي د یورپ دپاره خپل ایمان خرڅوي، دا څه کنه دا د یورپ د تلو لپاره خپل ایمان خرڅي. ما ته پوښتنه کیږي وایي مولوي صاحب زموږ چې انټرویو اخلي موږ ته وایي چې ولې ځئ، مختلف جوابونه ورکوو، خو چې دا ورته وایي چې دلته کې موږ د مسلمانانو نه تنګ یو، بیا خو په اسانه پرېږدي. چې دا ایمان خرڅول دي کړي دي. یورپ ته چې ځي بس ته پوښتنه کوي نو دوی ورته وایي موږ د اسلامي نظام نه تنګ یو، دا نشو برداشت کولی، موږ ځکه زو دا عمل پرېږدو. نو هغه ورته وایي ټیک ده. چې ته ورته وایي چې زه د مسلمان نه تنګ یم، د اسلامي قانون نه تنګ یم، ته مسلمان پاتې شوې. يهودي ته وایي، عیسائی ته وایي، بل کافر ته وایي ما د یورپ ویزا راکړه ځکه دلته کې اسلامي نظام نشم برداشت کولی، اسلامي نظام کې ژوند نشم تېرولی، دا مسلماني شوه. صرف د هغې ځای د تلو دپاره یو سړی ایمان خرڅوي. زموږ دغه ایمانونه پاتې شوي دي او بیا موږ وایو چې مسلمان کمزوری دی، مسلمان کمزوری دی. الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي، الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې خشیت الهي کښېنوي، د الله نه یره، د الله نه یره، د الله نه یره. اصل شی دا دی د الله نه یره، الله دې زموږ په زړونو کې د الله نه یره پیدا کړي.